د بده مرغه پښتون استاد په پښتنه خاوره پښتون ماشوم ته په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکوي، په بله ژبه کې تعلیم ورکوي. موږ د ژبو خلاف هم نه یو. موږ وایو چې زموږ په ماشومانو د بهترینې ژبې زده کړي، خو ژبې دې زده کړي، علم دې ورته په خپله ژبه کې ورشي. کم از کم دا درې علوم چې کم دي، دیني علوم، معاشرتي علوم، ساینسي علوم دي زموږ ماشومانو ته په خپله ژبه کې ورکړي چې موږ ماشومانو ته پوهه میلاو شي. موږ چې ماشوم سکول ته لېږو څه دپاره لېږو؟ چې څه زده کړي، پوهه شي. پوهه د خپلې ژبې نه بغیر ناممکنه ده. خو دلته موږ سره یو ظلم روان دی، یو جبر لاندې موږ ګیر شوي یو چې زموږ په خاوره پښتون استاد پښتون ماشوم ته په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکوي. که تاسو د دنیا هر آزاد قوم ته لاړ شئ، هر آزاد ملک ته لاړ شئ، تاسو ورته وایئ چې موږ پښتانه یو، زموږ ژبه پښتو ده، خو موږ بچي په انګریزي ژبه کې تعلیم کوي. اب تا ته اول وایي چې ته غلام یې. د هغه اول سوال به تا نه دا وي چې ته غلام یې. موږ په داسې په غیر محسوس انداز کې دي خلکو غلامان کړو په خپله خاوره. همدې سلسله کې موږ راغلي یو تاسو ته دا خواست کوو چې ځان خبر کړئ، د خپل د راروان نسل د ښه مستقبل لپاره ځان خبر کړئ. ستاسو په نوکرو او چوکو باندې نور خلک قابض دي. همدې لپاره خپلواک پښتونستان غورځنګ په پښتنه خاوره پښتنو ماشومانو ته په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه راچکول غواړي چې دا د عالمي دستور مطابق د پښتنو ماشومانو بنیادي او لازمي حق دی. که تاسو وګورئ د دنیا یو داسې کام نشته چې ترقي یافته وي چې په خپله ژبه کې زده کړه چاته نه ورکوي، خپلو بچو ته نه ورکوي. ټول چې کوم دی خپلو بچو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي. ولې؟ ځکه چې هغوی خبر دي چې ترقي چې کوم دی صرف دې خبرې سره راځي چې ستا بچی صحیح پوهه شي. چې ستا بچی صحیح پوهه شو، د ترقۍ نه دی بیا څوک هم نشي منې کولی. زموږ د بچو د ترقۍ مخه نیولې شوې ده. تاسو خپله غور وکئ چې ستاسو بچي سکول نه ولې نه ځي، ستاسو بچي په سکول کې ولې پوهه ورته نه میلاویږي؟ ځکه چې هغوی ته په پردۍ ژبه کې زده کړه میلاویږي. خپلواک پښتونستان غورځنګ په پښتنه خاوره د هر پښتون اولنی حق ثابت لیدل غواړي. دا ځمکه دا خاوره دا زموږ ده، په دې اولنی حق زموږ دی، زموږ د بچو دی، زموږ د ښه مستقبل دی. خو زموږ خاوره چې کوم دی مخکې او پښتانه ورپسې خوار دي. دا د دې کلي د خلکو شریک کلی دی. د دې لار، د دې جومات، د دې هدیره، د دې نوره خوا د دې ټولو خلکو شریک دی او د هر چا پکې پوره حصه ده. موږ چاته دا نشو ویلی چې ته د دې سړي په دې لاره د راتلو حق شته او د دې سړي نشته. که څوک زورور په زور بند کړي جدا خبره ده، خو حق موږ د چا نه نشو دغه کولی چې د دې سړي په دې لاره د تلو حق شته او د دې سړي نشته. په دې جومات کې د دې سړي د لمونځ کولو حق شته او د دې سړي نشته. ځکه چې دا د دې کلي اجتماعي نظام دی، د دې اجتماعي ملکیت دی. دغسې پښتنه خاوره هم د پښتنو اجتماعي ملکیت دی، اجتماعي شاملات دی. د دې په ټولو سرکاري دفترونو، چوکو، نوکرو اولنی حق د جوګه پښتنو ځوانانو دی او دا نظام په ټوله دنیا کې دی. که ستاسو څوک په عربو کې په نورو ملکونو کې وي، تپوس یې وکړئ چې ته په عربو کې مزدوري کوې نو چې تر څو پورې تا ته به د عرب حکومت ویزه هم درکړي، د عرب حکومت ته هلته په اوسېدو لپاره اجازت هم درکړي، تا ته به هغه کمپني هم ویزه هم درکړي، ټکټ به هم درکړي، خو چې تا تر څو ځان ته کفیل نه پیدا کړې ته به عربو کې مزدوري نه شي کولی. ټیک ده. دغسې د دې خاورې د دې ټول نظام باندې اولنی حق د جوګه پښتنو ځوانانو دی. لکه زموږ چې کوم سرکاري چوکۍ او نوکرۍ دي، پکار ده چې په دې کې اولنی حق زما جوګه پښتون ځوان ته میلاوي. لکه زما ځوان قابل دی، تعلیم یې کړی دی، ډګري هم ورسره ده، نو پکار دا ده دا د ریاست ذمهداري ده او دا زما اولنی حق دی چې زما په سرکاري چوکو نوکرو به اولنی حق زما د جوګه پښتون ځوان دی. که چې سرکاري نوکرۍ پوره شي نو د ریاست دا هم ذمهواري ده چې یو ځوان وایي چې زه کاروبار شروع کول غواړم، نو ریاست به د سره مدد کوي د په کاروبار کې، د کاروبار زمینه وبرابروي، د ژوند د تېرولو کوم چې ضرورت دی هغه پوره کوي. دا په ټوله نړۍ کې داسې ده. دا د ریاست ذمهواري وي چې دا به د ریاست هر وګړي ته دا بنیادي حقوق ورکوي. خو بدبختانه مونږ په دې خپله پښتنه خاوره دا زموږ په دې ریاست کې دا بنیادي حقوق مونږ ته نه دي میلاوي. خپلواک پښتونستان غورځنګ تاسو د دې خپل بنیادي حقوقو نه خبرول غواړي چې تاسو د خپل بنیادي حقوقو نه خبر شئ، چې تاسو کله خبر شئ نو خپل حق به تاسو واخلئ. خپلواک پښتونستان غورځنګ په پښتنه خاوره هر اولنی حق ثابت لیدل غواړي. تاسو پښتنو ته موږ راغلي یو د تبلیغ په شکل راغلي یو، پیغام مو تاسو له رسولو چې تاسو نه خواست کوو، تاسو نه وډ نه غواړو، نه تاسو له دا وایو چې دې پارټۍ له ورکړه دې پارټۍ له مه ورکوئ، چې د کومې پارټۍ مو خوښه هغې کې اوسئ. خو چې کوم بنیادي ضرورتونه بنیادي مقاصد دي د پښتون قوم په هغې باندې پکار ده چې موږ یو کلک ودرېږو. ځکه چې په دې پښتنه خاوره باندې په هر څیز باندې اولنی حق د پښتنو جوګه ځوانانو دی، د پښتنو دی اولنی حق په دې پښتنه خاوره باندې.